أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الجماعة جماعت شدي المنز په جماعت باندې کول سنت مؤکده سنت مؤکد دی. المنز په جماعت باندې سنت مؤکد دی، یعنی سنت دی ټینګ پر دې باندې ښه تاکید شوی دی. او اولن الناس او بهتر په خلکو سره بالامامه په امامت سره اعلمهم عالم دی، بالسنت په حدیث سره، یعنی په احکام شرعي سره چې د علم لري. اول امام هغه امام حقدار دی چې د عالم په حدیث یا د عالم په شریعت سره، یعنی چې دته دا معلوم وي چې دا د المانزه فرض دی، دا د المانزه واجب دی، دا د المانزه سنت دی، په دې باندې المنز پاسیدیږي، په دې باندې سجده سهو لازمیږي، چې دا شیان دته معلوم وي. دغه عالم په علم شریعت سره دغه حقدار دی چې امام سي، یعنی د خلکو امامت وکي، د خلکو امام سي، پیش امام سي. و ان تساوا کسر برابر و فاقراهم قاری، لس نفر ولاړ دي په دې ګردو کې ګرده دا رقم دي، نو بیا په دې کې څوک د مخه کېږي؟ فاقراهم قاری ده دی، یعنی په دې کې چې کم یو قاری دی هم علم ورسره دی د شریعت هم قاری دی، پس هغه به د مخه کېږي بکتاب الله، یعنی د قرآن قاری وي. فان تساوا کچیر سره برابر و ګرد هم قاریان و هم عالمان و، بیا به څه کوي؟ په اورعو هم پرهیزګاره ده دی، چې په دې کې کم یو پرهیزګاره دی، کم د الله جل جلاله د احکامو د دې ډیر خیال ساتي، پرهیز کم خلک ډیر کوي، هغه څوک دی دغه کې چې ډیر پرهیزګار یې هغه د مخه ور هم ګرد علما دي هم ګرد قاریان دي، نو د پرهیزګاره د مخ کې چې په دې کې کم یو ډیر پرهیزګار دی، بیا د د مخه کې. فان تساوا ک بیا هم سره برابر و پرهیزګار هم ګرځول، بیا به څه کوي؟ فالسنهم مشر د دی، چې په دې کې کم یو په عمر مشر دی، بیا د مشر د مخه کې. ويكره مکروه دی تقدیم د مخوالي العبد د مرئی د مخه کول، والفاسق د فاسق یو چا ډېر خړېلی او ډېر خړېلی څوک د مخه کول، یا یو بل دغه کار کې پکې چې هغه د فسق کار وي. والاعرابي سارایی د مخه کول دا نه دی روا، دا مکروه کار دی. والاعمى ړوند د مخه کول، سارایی هم ځان د صفایي خیال نشي ساتلی، او ړوند چې دی ړوند هم د ځان د صفایي خیال نشي ساتلی، په دې وجه باندې نه دی روا. وولد زنا هغه چې نسل یې نه معلوم، چې نسل یې دی نه معلوم، چې ته اوس د کم دین یې، یې څوک د مخکې وارمونه یې، بس د نسل او ترتیب نه معلوم، بس د مخ کول بس دا نه دی روا. او که چیرې دی معلوم چې دا هارمونه دی، خو دا عالم سلو، دا دیندار سو، دا په شریعت باندې پوه سړی دی، بیا پروا نه کوي د مخ کوله. فإن تقدموا کچیر د مخ کی جاز روا دي، ګوره کې د مخ کی بس روا دي، لمنځ په صحیح دي، خدا کار چي دا مکروه کار دي. وينبغي مناسبه د الامام د پاره د امام اندا لا يطول ویلو چې نه وجدي بیم په دې سره صلات المنز د امام د پاره دا په کار د چلمنز دون نه وجدي چې پر داخل کو بوجیر المنز د ډیر وجد نه ورکی. ويكره مکروه دی لنساء د پاره د شوزو اندا یصلین چې المنز کی وحدهن یواز بجماعت په جماعت سره، د شوزو د پاره دا کار چي دي دا نه دی صحیح، دا مکروه کار دی چې خپل جماعت برابرې یوای د مخ امام دا نور په ولاړی جماعت د دې د پاره نسته، دا مکروه دی. فإن فعلنا کچیر دا کار وکي شز دي بس ودر دی ولمر جماعت کو یا قفو دي درېږي امام املا واستهن د دې په ما باندې د دې امام دي د مخ نه درېږي، لکه د نارینه او د نارینه او امام جلا د مخ ولاړ د دې امام دي په دغه سب کې د دې سره په د ما باندې و درېږي علي ويقف ودي درېږي امام املا واستهن په ما باندې د دې. وین سوال کل منز وکي مع وحید سره دی یو نفر یو دوه نفر دي، یو امام دی یو بل نفر دي، وز دي دوه جماعت کې څنګه به جماعت کې اقامه ودي درېږي عن يمينه ورسته طرف ته، دا مقتدی دی ورسته طرف ته ودري. فین کان کچیرو اثنين دوا تقدم د مخ دي عليهما پر دی باندې کدوا نه پر و مقتدیان، پس امام دې د مخ ودريږي مقتدیان دي شاته سي. ګوره ک یو نه پر د امام پر څنګ باندې بدريږي، دا خبر زده کی، ک یو نه پر د امام پر څنګ بدريږي، کدوا نه پر و شاب ته بدريږي امام به د مخ ته دريږي. او کچیر دا یو نه پر د امام پر څنګ باندې ولاړ و بل نه پر رالي، دغه نه پر چې د امام پر څنګ ولاړ دی دا د شاته سي برابر بل و څنګ ته ور سره ودريږي. ګوره په دا شاته کې دوه باندې لمنځ نه خرابېږي نه پاسیديږي، خو د دې د پاره چې دا غبل نه پر راشي داغه د پاره شاته سي پروا نه کوي، په دې باندې لمنځ نه خرابېږي. فین کان کچیر و اثنين دوا تقدم د مخ دي کې عليهما پر دې دواړه باندې د امام دي پر د مخ سي. ولا يجوز روانه دي لرجال د پاره د نارینه اندا یقتدي چې اقتدا وکي به امراتین پر شذ شذ د مخ کړي شذ امام کړي، دا کار دا جایز نه دي، دا ناروا دي. ولا نه دی روا بسبین پکښنی پس المنز روا هم نه دی روا چې پکښنی پس المنز کی. وز بیا د سپو ترتیب درته شي چې پر څنګه ترتیب باندې باید سپونه ودرېږي، وایي سپو سبت ودرې رجالو د نارینه، اول سبت د نارینه وي د غټانو، ثم ورسته صبیانو بیا د کشنیان ودرې، بیا دوم سبت بیا د کشنیانو سي، ثم ورسته الخناسا د نرشجانو داغه ورسته دی بیا نرشجان ودرېږي، د کشنیان و شاته به نرشجان درېږي، ثم ورسته نساء او شذ د ګردو و شاو ته ودرېږي. ګوره اول سبت د لویانو
دویم د کشنیانو، دریم د نرښځیانو، څلورم صف چې دی هغه آخري صف چې دی هغه د ښځو دی. ښځې به د ګردو وشاته درېږي. وین قامت که چیرې ودرېده الامرأة ښځه الی جنب الرجل پر څنګ باندې د سړي وهما دواړه مشترکان شریک وه فی صلات واحدة په یوه لمانځه کې فسدت فاسد دی صلاته لمونځ ده ان نه واقع نیت کړی و امامت د امامت د دې. ګوره که دا ښځه و نر دواړه پر څنګ سره ودرېدل د دغه نارینه لمونځ ولاړی، که چیرې دا نارینه د دا ښځې د امامت نیت کړی ولو چې زه دې ته لمونځ ورکوم. ویل لم ینوي که نیت نه وکړي لا یقدرو ضرر نه رسي، که د امامت نیت نه وکړي د ښځې بیا ضرر نه ورته رسي. ولا یجوز روا نه دی صلاتها لمونځ د دې، ولا یجوز روا نه دی صلاتها بیا لمونځ د دې نه دی روا، ولې خو امام یې نیت نه دی کړی د امامت، نو بیا د دې لمونځ نه دی سي. ويکرو مکروه دی لنساء د پاره د ښځو حضور حاضر د جماعت و جماعتو ته و جماعت ته ښځې راکړل، دا کار چې دی دا مکروه دی. ولا باس باک نه بیان په دې سره تخرج چې ووځي العجوز سپین سري په الفجر په سحر کې والمغرب په ماښام کې والعشاء په ماخستن کې. په هغه زمانه کې چې و د سحر د ماښام د ماخستن دغه وختونه چې و دا د فسق او فساد څخه خالي و، نو په دغه وختو کې سپین سري ښځې جماعت له وتلې. خو اوس زمانه کې په یو وخت کې ورته جواز نشته چې دی ووځي. عند ابي حنيفه د امام صاحب وقال يران ویلا باس باک نسته ان دا تخرج چې وزي په کلی پټول منځو کې سپین سره وتلای سي پروا نه کوي. ولا يصلي المنزل نه کوي طاهرون پاک سړی خلف ورسته من درغه چا بیچ په د سر سلسل بولی وي. یو سړی معذور دی بولی علاج بولی نه بندیش او پاک سړی بل سړی چې هغه جوړ روغ رمای سړی دی نو دا وشاته ولاړ وي، دا کار چې دی دا نه دی روا. ولا طاهرون پاک سړی خلف ورسته المستحاضه در مرزمن ولا قاری نه قاری صاحب خلف ورسته امید رمی دانه دی روا، امی سړی د مخ کړي دی قاری ورسته پس ولاړ دی دانه دی. ولا مکتسبی نه دی روا جامو والا خلف ورسته عریانی درلڅ یو سړی لس دی امام لس دی د مخ ولاړ دی مقتدی کالی غوستی دغه در شاپ سی ولاړ دانه دی روا. و یجوز روا دی انده یوم چې امامت ورکی المتیمم تیمام والا للمتوزئین او د سو والا لره. یو سړی تیمم وهلی دی هغه نور او د سنت تازه کړی دی، دا تیمم والا و دا د سو والا ته امامت ورکولای شي، لمونځ ورکولای شي، جماعت ورکولای شي. والماسح او مسی والا علی خفین پر موضوع باندې للغاسلین د پاره دغه چې پښې پر منځلي. یو ګور یو سړی پر موضوع مسه کړی ده، یو سړی پښې پر منځلي سم او داسې تازه کړی دی، خو دا موضوع مسی والا و دا د سو والا ته چې دا پښې پر منځلي دي و دې ته لمونځ ورکولای شي. ویسول المنځ بکی القائم ولا خلف ورسته قاعده در ناس دا جایز دی چې یو سړی امام دی هغه په ناست لمونځ کوي او مقتدی د شاده خو په ولاړ دی په ولاړ لمونځ کوي، دا جواز لري دا روات. ولا يصلي المنځ نه کوي الذي هغه يرکو چې رکوع کوي و یسجد سجده کوي خلف ورسته المومي در اشاره والا. یو سړی رکوع او سجده کوي او بل سړی اشاره کوي سر دی په سر باندې اشاره کوي په سر پورته کې سر کښته کوي، خو د اشاره والا د مخ کوي نه په دې په لمونځ نه دی روا. ګوره په ناس سړی په لمونځ روا دی خو رکوع او سجده کوي، خو په اشاره والا په لمونځ نه دی روا چې هغه اشاره کوي او د شاده خوا جوړ سړی په ولاړ رکوع او سجده کوي. ولا يصلي المنځ نه کوي المفترض فرض والا خلف ورسته المتنفل در نفل والا. یو سړی فرض لمونځ کوي د شاده خوا نفل والا په ودرې دی دا صحیح، او یو سړی نفل لمونځ کوي د شاده خوا فرض والا په ولاړ دی دا نه دی روا. ولا ندر و من اغسو کی سوالی چل منز کی فرزن فرز خلف ورست من در اغچای سوالی چل منز کی فرزن آخرن نور. یو سړی دی د وس وخت فرض کی، یو سړی دی قضایی د بل ټیم دا راګرځي، یو سړی د ماپشن فرض کی او بل سړی د پرون مازګر د قضایی راګرځي، دا نه دی روا. ومن هغه اقتدا کې اقتدا وکړه به امام په امام پسې ثم ورست علم معلوم چې انه دا امام چې دی علی غیر طهارتی بیا پاکی ده او دا څه نسته امام پسې لمونځ وکړي بیا خیال و چې او په ملا پسې لمونځ وکړي د ملا اودس نه درلود اعاد راودي ګرځي الصلاه المنز دي برتر راوګرځي. ويكرو مکرو دي للمصلي د پاره د المنځ والا انده يعبث چې عبس کار کوي به ثوب پجامه سره او بجسد یا په بدن سره یا پجامه باندې ساتر یا ټکر را دی کا کمیس دار کم کا غلنګوټه دار کم کا دار کم کی یا په بدن باندې دا ځای وګرو دا ځای وکړه دا کار چې دا مکرو دي. سړی ګرد عمر لاس دلته سر لایو سر وګرو ژره وګرو مخ وګرو کالی سره ټول کا کالی وڅنډ دا کارونه کول په منځ کې دا مکرو دي. ولا يقلبون بعري الحساد بري الا خد بعري ان دا لا يمكن کې امکان نو سجود د سجده عليه پردا کانو پردا ډبر باندې سجده لګي پردا ځای باندې ډبر پرتی دي. یو ور کې لاس پر کاش کې د دې لپاره چې د سجده پر کوي سجده نه پر کېدل پروا نه کوي، خدا کار کول چې سجده هم پر کېږي دا ډبر لري کوي دا کار مکروه دي.
فیستوي برابري به مرتن واحدتن یو وار د لاس پر تیر کې دا ډبې د برابر کې بیا نه ولا فرقاع او نه دی روا ټکان اصابع د ګوتو دا مکرو کار دی په ګوتو ټکان کول په لمانځه کې دا په ګوتو باندې ټکان کوي دا کار مکرو دی ولا تخسر بنه کوي تخسر دی ته ویل کېږي پر دغه څنګو باندې دا د پښتورګو پر علاقو پر دا ځای لاس نیول دا کار کول دا مکرو دي ولا یسدلون دي زړی صوب جامه یو جامه په د باندې زړی پټوي پروژه چولې دي په زړیږي دا کار دي نه کوي ولا یاقصو ندی پیچی شعر بیرتان یا ولا یاقصو ندی غټه کوي شعر بیرتان غټه کړي غټه جن جوړ کړي ولا یلفون دي پیچی صوب جامه پیچل په جامه کې ګوته چولې دي سر پیچی دا ولا التفیت ندی ګوري یمینا ورسته طرف ته و شمالا او چپه طرف ته دا سی وي خواته وګوري دا سی بل خواته دا کار دي نه کوي ولا یقعی ندی کښینی ک اقعائی لکه ناس ته قلبی د سپی دا دې نه کښینی لکه سپی دا د مخ پښې دی پرمځکه باندې ارشي سپی دا نور چې دی نور جګ ناس دا رقم دي نه کښینی یعنی چې لاسونه یې الته پرمځکه ارشي دی جګ ناس دا کار دي نه کوي ولا يردون دي جوابي السلام سلام بلسانی په ژبه سره یو سړی سلام ورواچي دی دلته سره دغه ورته دی وعلیکم سلام په ژبه باندې ووایي ولا بيدی نه په لاس سره یا لاس ورته پورته کې پس په خوله نه ورته لاس ورته دی دا کار دی نه کوي دا نه دی روا ولا يتربع چارزانو دي نه کښیني چارزانو کښېنستل نه دی روا الا من عذر مگر نه د عذر سره یو سړی ناجوړه دی بل کم نشي کښېنستلی تکلیف لري یو زنګنونه خوږي یو ځای زخمی دی پر پښو باندې نشي کښېنستلی چارزانو کښېنستل ورته روا دي او دغه کښېنستل چې هیڅ نه دی پسې جوړ ناست دی دا کار نه دی روا الا من عذر مگر نه د عذر سره ولا ياكل خوراک دي نه کوي په لمانځه کې ولا يشرب څنګ دي نه کوي په لمانځه کې یو شی په لمانځه کې وخوري یو شی په لمانځه کې وڅښي او به وڅښي دا کار دي نه کوي دا لمونځ خرابوي په دې ټولو باندې لمونځ فاسدېږي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين